ګرانو کتونکو، په بغداد کې یو حلوایي سهار وختي د خپل دکان په صفایي باندې لګیا و چې په دا وخت کې یو فقیر یو بوډا سړی د دکان مخ ته تېرېدی. دا حلوایي و دا فقیر ته ناره ولګوله چې باباجي دکان ته راسه. دا سړی کښېناوی او دته ګرمې شیدې ورکې په ګلاس کې. دا فقیر د شیدې وڅښې او د الله پاک شکر ادا کوي او د دا سړي هم شکر ادا کوي او بیا په خپله لار روان سو. لږ مخته په لاره کې یو فحاشه ښځه او د ده یار ناستو چې د باران خپلې مزې اخیستې. دا فقیر په خپلو سوچو کې ورک د دوی مخته تېرېدی چې د ده د پښو څخه لږ کیچړ د دا ښځې پر کپړو ونښتی. دا ښځې یار ته ډېره سخته غوسه ورله او دا فقیر ته وویلې چې د ځانه دې فقیر او شیخ جوړ کړی دی او تا ته پر لار د تللو طریقه هم نه درځي. دا فقیر ته یو زورداره چپلاخه پر مخ ورکله. د چې کم وخت دا سړی پر مخ ووایي، دا فقیر د اسمان طرف وکتل او دا یې وویل چې خدایه ستا د خدایي جار سم، یو ځای دې ګرمې شیدې په راوخړې او بل ځای دی پر مخ باندې چپلاخه راکه. او دا فقیر د دا ځای کیسه روان سو. لږ ټیم تیر سو. دا ښځه د خپل کور پر چت باندې ګرځېده چې د دې پښه وشکېده او لاندې ریله سوه. دې ته دومره سخت زخمونه ولګېدل چې دا ښځه مړه سوه. نو خلکو د دې څه دا نتیجه واخیسته چې دا ښځه په دې مړه سوه چې دې ته دا فقیر بدوا وکړه. نو ټول خلک را جمع سو. د فقیر وخوا ته ولاړو او دا فقیر ته وویل چې تا دا ښځې له ولې بدوا وکړه، ستا د بدوا د وجې دا ښځه مړه سوه. فقیر ډېر ورته وویل چې دا ښځې ته ما هېڅ بدوا نه ده کړې، خو بیا هم خلکو ډېر اصرار وکړي او دا سړی ډېر تنګ کړي. د ډېر تنګېدو بعد دا فقیر ورته وویل چې دا د یارانو جنګ و، ځکه دا ښځه مړه سوه. خلکو پوښتنه وکړه چې څنګه د یارانو جنګ و. دا فقیر ورته وویلې چې کم وخت زما د پښو کیچړ د دا ښځې پر کپړو ونښتی، نو د دا ښځې یار ته غوسه راله او زه پر دا مخ په چپلاخه وولم او بیا چې زما یار یعنې کې الله پاک ته غوسه راله نو دا ښځه مړه سوله. امید لرم دوستانو چې دا کیسه به تاسو ته ډېر خوند درکړی. که دا رقم نور کیسې تاسو اورېدل غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره دا ویډیو شیر کړئ.